سلام. د دې مهال لاندو خبرونو ته ښه راغلاست. د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ له ایران سره په ګډه پوله کې د 12 نورو هغو کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي ول. د ګلران ولسوال عبدالغني نوري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه د 12 کسانو مړي موندل شوي دي. بلخوا په ولسي جرګه کې د هرات استازی حبیب الرحمن پدرام او د فراه استازی عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه په څېړنه کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پوځیانو 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتلو بریالي شوي او 15 نور مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. بلخوا وسلوالو طالبانو په هرات ولایت کې 18 افغان سرتیري له بند آزاد کړي دي. د نوموړي ولایت د والي وایند وایي آزاد شوي سرتیري دوی ته سپارل شوي. که څه هم چې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو داسې ویل کېږي چې دغه کسان چې تازه د وسلوالو طالبانو لخوا آزاد شوي په بادغیس ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان ول. د ویلو ده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د خوست ولایت امنیه قماندان په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. د نوموړي ولایت چارواکي وایي امنیه قماندان سید احمد بابازی له خپلو 2 ساتونکو سره د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوی. د خوست والي حلیم فدایي وایي دا پیښه د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې شوې ده. نړیوال بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړه. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو د ساتنې او د کرونا ویروس ناورین د اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر نوره مرسته کوي. تر دې مخکې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد مبارزې په برخه کې تر 500 میلیونه زیاته مرسته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له ملا برادر سره د لیدنې غوښتنه کړې. سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي طاهریان د سیاسي دفتر د مرکزي اسیا او ایران له مسؤل سره ټلیفوني خبرې کړې او له ملا برادر سره د ملاقات غوښتنه کړې. نوموړی وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ممکن غوښتل چې د ایران په پوله د وروستۍ غمیزې په اړه دوی ته معلومات ورکړي. زلمی خلیلزاد وایي له ملا برادر سره د لیدنې پر مهال له وسلوالو طالبانو د بشر دوستانه اوربند غوښتنه کړې. خلیلزاد پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې قطر کې له ملا برادر سره د لیدنې پر مهال له کرونا ویروس سره د ښې مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او په دې لیدنه کې د بندیانو آزادېدو بهیر پر چټکتیا د بین الافغاني خبرو پر پیل د امریکایي وګړي مارک فریچرز د آزادېدو او د سیمې پر حالاتو خبرې کړي. زلمی خلیلزاد تر دې سفر وروسته هند ته تللی او د هند د بهرنیو چارو وزیر سره د افغان سولې پروسې په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د برېښنا یوې پایې ته څیرمه چاودنه شوې ده. افغانستان برېښنا شرکت وایي تېره شپه د 110 کیلو ولټه برېښنا یوه پایه د کابل احمد شاه بابا مینې 14 بلاک سیمه کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو له امله تخریب شوې. چارواکي وایي دې پایې ته کم زیان رسېدلی او د دوی تخنیکي ټیم د پایې د بیا رغونې چارې پیل کړې دي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پر کرونا ویروس اخته شوی دی. د یاد وزارت ویان د دې خبر پخلی سره وایي د ښاغلي فیروز الدین فیروز روغتیایي وضعیت اوس مهال د ډاډ وړ دی. وحید الله معیار زیاتوي چې د روغتیا وزیر له 2 ورځو راهیسې د کرونا ویروس نښې نښانې درلودې او په کورني قرنطین کې و، خو روغتیایي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی. د ایران پلازمینه تهران کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. ویل کېږي چې د ریاکټر په کچه 15.1 درجې زلزلې نن سهار د دې ښار یو شمېر سیمې لړزولي او ډېری شمېر اوسېدونکي یې ویرولي دي. په همدې حال کې د تهران پوهنتون د جیوفیزیک د مرکز په حواله دغه زلزله د ماندو ښار ته نږدې 1 کیلومتره ژوره شوې ده. د ارنا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې یا ویجاړۍ لومړي ریپورټونه نه دي ورکړل شوي. وروسته خبر دا چې پاکستاني چارواکي وایي 2 سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي دي. د یاد هیواد امنیتي چارواکي وایي دا پیښه تېره ورځ د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې هغه مهال وشوه چې پر یوې امنیتي پوستې 2 توغندي ولګېدل. که څه هم چې تر دې دمه د پیښې پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه په دې وروستیو 2 اونیو کې زیات شوي دي.
دا و تر دې دمه وروستي خبرونه له ملتیا مننه کوم تر بیا د خدای په امان